ادبي دېره. که غواړئ په خپرونه کې د سکایپ له لارې برخه واخلئ نو یوه ورځ مخکې به د خپرونې له چلوونکي سره اړیکه ونیسئ نو پر ټاکلي وخت به مو د خپرونې سره یو ځای کړي. د سکایپ پته مو ده پښتو ټیوي ټیوي ادبي دېره. که غواړئ له خپرونې څخه وړاندې یا د خپرونې پر وخت خپل اندونه د ټویټر پر پاڼه راولېږئ نو د ټویټر پته مو ده www.twitter.com/ptv ادبي دېره. که غواړئ د پښتو ادبي دېرې تېرې خپرونې د یوټیوب له لارې وګورئ نو د یوټیوب پته مو ده www.youtube.com/ptv ادبي دېره. پښتو ادبي دېره هره شپه د 10 بجو څخه تر 11 بجو په ژوندۍ بڼه او تکرار یې د ورځې هره ورځ له 11 بجو څخه تر 12 بجو پورې مه هېروئ. د ډیورنډ پر کرښه اوړو او را اوړو له پاميره تر اټکه افغانان دي په ډانګې د سیند اوبه کله بیلیږي چې په دې جهت خواري کړي ناپوهان دي چې په دې جهت خواري کړي ناپوهان دي. د پښتو تلویزیون ډېرو درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. ښه راغلاست، خدای مو راوله. درنو لیدونکو نن شپه په پښتو ادبي دېره کې د قافیې پر حرکتونو غږیږو. د قافیې د حرکتونو څخه درنو لیدونکو فقط 2 حرکتونه تاسو ته د زده کړې په ډول د پښتو تلویزیون څخه تاسو ته درپېژنو چې تاسو دغه 2 حرکتونه لومړی د قافیې په حرکتونو کې زده کړئ درنو لیدونکو. خو مخکې تر دې چې خپلې د نن شپې موضوع ته راسو بحث ته راسو درنو لیدونکو راځئ چې د پښتو کتابتون څخه یو کتاب در وپېژنو. تاسو به پښتو کتابتون بیخي ډېر وخت بیا هم تاسو ته مې کتاب نه در پېژندلی. راځئ چې یو ځل بیا زه د پښتو کتابتون څخه تاسو ته یو کتاب در وپېژنم. درنو لیدونکو نن مو تاسو ته کتاب غوره کړی دی. د پښتو کتابتون کتاب دی وړانګه. درنو لیدونکو وړانګه چې دا کتاب یو ناول دی. درنو لیدونکو د دې ناول د دې کتاب لیکوال امیرجان وحید احمدزی دی. درنو لیدونکو د دې بیه د دې نرخ یوازې 80 افغانۍ دی او دا کتاب درنو لیدونکو په 1480 کال کې چاپ شوی دی او درنو لیدونکو زموږ د اړیکو شمیره ده 00927 او په کور کې د لیدونکو لپاره 097 درنو لیدونکو تاسو همدا اوس کولی شئ چې له موږ سره اړیکه ونیسئ او کتاب واخلئ. د پښتو کتابتون څخه کتاب رانیسئ. وړانګه درنو لیدونکو یو په زړه پورې ناول دی. نو درنو لیدونکو دا مې د پښتو کتابتون څخه کتاب چې تاسو درنه حضور ته مې وړاندې کړي تاسو ته مې در وپېژندی وړانګه ناول. درنو لیدونکو راځو د خپل د نن شپې پښتو ادبي دېرې د بحث پر لور باندې. درنو لیدونکو بیا هم نن زموږ د شپې بحث د نن شپې ادبي دېرې بحث چې دی درنو لیدونکو د قافیې حرکتونه. د قافیې د حرکتونو څخه مو درنو لیدونکو تاسو ته فقط 2 حرکتونه در پیژنم د زده کړې په ډول. خو مخکې تر دې بیا هم یو اړیکه لرو درنو لیدونکو اړیکه به واخلو. السلام علیکم. بله السلام علیکم. تاسو سلامونه نیکې هیلې تاسو ته تاسو ګران همکارانو ته ټولو ناظرینو خپلو کتونکو ته. وعلیکم السلام ښاغلی توخي خدای مو راوله. ښه راغلاست. مننه. تاسو دلته درې ځای ته مې درته ډالۍ درکړم دا دې چې د اورېدونکو وخت یې نه ولې نه ارشاد یې په مینه به یې واورو. وایي چې پښتنې ته مې راشي اوس زما د سترګو نم شي چې پښتنې ته مې راشي اوس زما د سترګو نم شي. او وصال د ژمي لمر دی کله وي او کله کم شي چې مې ناسته وي په څنګ کې ټول جهان په ما رڼا وي چې مې لرې شي له خوا نه رڼا ورځ په مخ تورتم شي
خبرې ته مې چې خبر ته مې رانشي یو ورځ خو ډېر شي هم ماښام شي راته نه راځي خوبونه ټوله شپه تېره په غم شي راته نه راځي خوبونه ټوله شپه تېره په غم شي مننه تاسو حمدې غرض او خدای دې چې د دې خوښوي او سلامونه علیکم ټول د شعر ادب مینوالو ته او دا انسان ته چې اړیکې نیسي تاسو هم ښه شپه غواړم ژوندي اوسئ سرلوړي اوسئ پیاوړي اوسئ عمر دې ډېر ښه ښاغلي توفیق درنو لیدونکو راځو د قافیې د حرکت پر لور د قافیې لومړی حرکت چې دی درنو لیدونکو رس رس ریس رس درنو لیدونکو رس د ری په زور په لغت کې زړې څا معدن او د یو شي پیل ته ویل کېږي چې دلته هم دغه وروستۍ معنا درنو لیدونکو ځینې مراد ده چې د یو شي پیل ته ویل کېږي درنو لیدونکو د عروضو په اصطلاح چې دی درنو لیدونکو د تاسیس الف نه د مخکې توري حرکت ته رس ویل کېږي د عروضو په اصطلاح چې دی درنو لیدونکو د مخکې توري د تاسیس الف څخه د مخکې توري کوم حرکت چې دی دې ته رس ویل کېږي بیا لرو اړیکه به واخلو درنو لیدونکو السلام علیکم نیمو شپو سندرې خوند کړي ځکه پکې وي د ویسا صاحب کلامونه ویسا صاحب ستړي مه شئ خدای مو راوله ښاغلی تاسو ته درنو همکارانو ته او د ادب مینوالو ته زړه له کومې سلام وعلیکم السلام زما سلامونه هم ومنئ ښاغلی عادل څلورنۍ پښتو ادبي دېرې ته مننه ویسا صاحب بس اولان غوندې شعر دی که ستاسو اجازه وي ولې نه ارشاد دی په مینه به یې واورو په دروازه کې دی ولاړ زه د ملنګ غوندې وم ډېر ځورېدلی کړېدلی زه دلتنګ غوندې وم زه انتظار ستا په درشل کې ته راونوتې لکه په شمع سوځېدلی د پتنګ غوندې وم په تصور کې ستا تصویر ته مې نظر کولو ډډه مې کړې ستا دیوال ته دا اورنګ غوندې وم د مازدیګر په شان زما رنګ وزیر شوی ګرانې د مازدیګر په شان زما رنګ وزیر شوی ګرانې باور ته وکړه خلکو منځ کې دا افترنګ غوندې وم دا ستا په شان کې غماز هسې افسانې کولې دا ستا په شان کې غماز هسې افسانې کولې د رقیب په وړاندې هسې سبیننګ غوندې وم عادل خو لوړه حوصله درلوده داسې نه وو عادل خو لوړه حوصله درلود بل یو دغه بیرته ما در سره تکراروئ زه وایه ښاغلی عادل عادل خو لوړه حوصله درلوده داسې نه وو تل د ظالم په وړاندې هسې د پلنګ غوندې وو ډېره مننه مننه ویسا صاحب چې موږ ته مو د شعر ویلو اجازه راکړه بس ښه شپه ته غواړو ولې نه ژوندي اوسئ سرلوړي اوسئ پیاوړي اوسئ کلام مو ګړندی سي ښاغلی عادل درنو لیدونکو بیا هم راځو د قافیې د رس چې مې درته ویل چې د عروضو په اصطلاح کې درنو لیدونکو د تاسیس الف څخه د مخکې توري حرکت ته بیا رس ویل کېږي درنو لیدونکو تاسیس بیا هم اړیکه لرو اړیکه به واخلو السلام علیکم د پښتو خپرونې پښتو تلویزیون ټولو لیدونکو اورېدونکو ته خپل سلامونه احترامات او نیکي وړاندې کوم زه به دغه وکړم زه خو بس کې خپل هغه خبره د ښاغلي اړیکه راپرېسوله مطمئن وو د مساکلات څخه د هلمند د مساکلات څخه درنو فیسبوک د عروضو په اصطلاح کې د عروضو اصطلاح چې درنو لیدونکو عروض ډېر علم دی پر دې باندې بحث کوو نو بیا هم راځو درنو لیدونکو اړیکه لرو د سکایپ له لارې السلام علیکم وعلیکم سلام ښه راغلاست خدای مو راوله سلام علیکم غږ نه اورې
سلام علیکم. زما غږ اورې؟ سلام غږ مې علیکم. اورې؟ سلام علیکم. زه ستا غږ اورم، ته زما غږ اورې؟ سلام علیکم. سلامونه. وعلیکم السلام. دا پښتو ادبی. بله او پښتو ادبي دېره ده ښاغلی. دا نه بس دا غږ دې خراب دی. ګډون وکړو، ډېر خوشحاله شو. ډېر خوشحاله دی چې ماته خوشحاله دی. ډېر خپل دا غږ دې لږ ټیټ غوندې دی که دا ډېر خوشحاله شوم چې ستاسې په خپرونه کې ګډون وکړو. بس ښاغلی هغه غږ دې لږ ټیټ غوندې دی او دا نوم دې مې راته وانخیستی. قالوا عزيز الطالب اللي يوصيكم تسديد الفني لما سر الانسان اللي برابر شو خوشاله شو مستحسن خبرونه کې ګډون وکړو. متاسفه چې نن شعر نه دی برابر کړی، هر وخت مې شعر جوړ کړ او بس خبرونه بس خبره شوه. متاسفه ډېره بخښنه غواړم. انشاءالله په خپرونه کې به تاسو سره ګډون کوم انشاءالله. بس هر وخت خدای راوله. ښه شپه درته غواړو. لیندۍ ژوندی اوسې، سرلوړي اوسې. بس هر وخت چې دې شعر درلودی درونه لیکو پښتو ادبي دېره د پښتو ادب مینوال لپاره ده. هر وخت چې دې شعر درلودی کولی شي زموږ سره ګډون وکړې. انشاءالله ښه شپه درته غواړو. بریالی اوسې، ژوندی اوسې. بیا هم درنو لیدونکو اړیکه لرو، اړیکه به واخلو. السلام علیکم. وعلیکم. بیا هم عبدالرحیم مطمئن د مساکلات څخه ستاسو سره په تماس کې یم. وروره یو شعر راسره دی درته وړاندې به کړم. ارشاد مطمئن صاحب، زه دې پر غږ پېژنم، تر ډېره دغه تېرېږه، بس زه دې پېژنم، پر غږ دې پېژنم. له بده مرغه د ښاغلي مطمئن اړیکه مې راپرې شوله. درنو لیدونکو بېلګې به یې وړاندې کړو درس. بیا هم اړیکه لرو، اړیکه به واخلو. درنو لیدونکو السلام علیکم. سلامونه نیکیونه په جیره کې راغلی جوړ به احساسه. وعلیکم السلام. دا خوږ نوم که دې راته واخلې؟ ډېره مننه. عبدالجبار خاکسار درسره په کزه کې یم له کندهاره څخه. ښاغلی خاکسار بیا هم ښه راغلاست، خدای هم راوله. نو څه لرئ پښتو ادبي دېرې ته؟ صاحب یو غزل را سره دی، نو تاسو درنو اورېدونکو ته دې وړاندې کړم په دې هیله چې خوښ و. ولې نه، ارشاد یې په مینه به یې واورو. وایي کله به ملال ستا ټپه واوړي، کله به ملال ستا ټپه واوړي، بیا د کبرجن کاسه چپه واوړي. او علم زموږ له ملکه کډه کډه ده. څنګه؟ علم زموږ ملکه کډه کډه ده، ورځ راته په تکه توره شپه واوړي. او نوره یې د جنګ لپاره یو نه سې، نوره یې د جنګ لپاره یو نه سې، نوره چې دا توره زنګزده واوړي. نه چې د افغان د وینې رنګ واخلي، نه چې د افغان د وینې رنګ واخلي، دا مرمۍ خاورې ته واوړي. او خلک د خوښیو سره ژوند کوي، خلک د خوښیو سره ژوند کوي، موږ ته د غمونو قافله واوړي. او اخري بیت دی تاسو او غورځنګ صاحب ته ډالۍ دي، وایي زخم ته درمان خاکساره نه لري، زخم درمان خاکساره نه لري، درد چې د دشمن په قباله واوړي. نو دا ښایسته وخت نور نه نیسم، د الله په امان ښه شپه درته غواړم. ښه شپه ولرئ، ژوندي اوسئ، سرلوړي اوسئ. درنو لیدونکو د رس بېلګه به وړاندې کړو. وایي نشته هسې په دنیا یار صادق، او چې هر ځای په هر زمان وي موافق، او بې له عشقه خریدار څوک دی د حسن د معشوق بازار تودېږي په